نن ویډیو د باره کې ده چې د نن ورځ سټاک مارکیټ د ټسلا سټاک ډېر زیات کښته راغلی. مطلب ټسلا سټاک ولا یو وخت په 1500 روپۍ ولې نن اوس مهال دی پوهېږې په څو دی 110 روپۍ یو سټاک دی. مطلب که ته 10 سټاک واخلې چې 110 روپۍ کېږي شاوخوا نو تا ته به که چیرې دغه سټاک ګوره ته که ته 10 سټاک اخلې تا ته 0 روپۍ ضرورت نشته ته خالص 100 روپۍ ضرورت شته ځکه چې هر بروکر ته اوس وایي بروکر چې ته وایي بروکر داسې یو شی دی کله چې ته ټریډ کوې نو هغوی دې تا ته یو څه مطلب خپل پیسې درته درکوي چې ته ورباندې ټریډ وکولی شې بیا کله چې د فایده واخیستله د فیصدي زما په نظر هغوی درته ځي که نه خالص ستا سره مرسته کوي نو داسې حساب دی د بروکر ده. نو بروکر چې دی تا ته دا چانس درکوي چې ته ټریډ وکولی شې ډېر په اسانه او ډېر په ساده طریقه سره. نو هغه که ستا مثلا ما تا سره $100 ته د 0 روپو تر 0 روپو تر 10,000 روپو پورې ته کولی شې سودا وکړې بغیر د دې نه چې ته 10,000 روپۍ لرې مطلب نورې پیسې ستا بروکر درته درکوي خلاص. نو اوس راځو ګورو چې نن د ټسلا سټاک د دغه سټاک دی ایلان ماسک چې کمپنۍ ده ټسلا چې دی دا موټر برقي موټران تولیدوي. نو یو میاشت مخکې سټاک یې ډېر پورته و ډېر ښه روان و اوس ډېر ښکته شوی دی نن ورځ 100% ډېر زیات ښکته شو. نو اوس یې ګورو نو څنګه چې تاسو دلته ګورئ تاسو د سکرین زه لږ کوچنی کوم نو لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دا د ټسلا سټاک و صحیح شو دا زه خپل سکرین نه خواته کوم دا چې د ټسلا سټاک شو تاسو وګورئ دا زما یو ساعته دی کوم ځای چې دلته وینئ دلته تاسو د یو ساعته ټریډ کولی شئ یو ساعته څه معنا مطلب د دې دغه یو ورته دی یو خانه مخته ځي دا یو ساعته دی مطلب دغه اوس دغه یو چې دی دغه یو ساعت په دې لګېدلی چې دا پورته کښته شوی دی په دې هم یو ساعت لګېدلی چې دا پورته کښته شوی دی په دې هر دانې باندې چې یو ساعت لګول شوی دی که زه اوس دا راولم 15 دقیقو ته د دې مطلب اوس تاسو چې د دې په هر یوې ټکي باندې مطلب که دا سور وینې بیا دا شین وینې بیا دا شین وینې بیا دا سور وینې په دې ټولو باندې 15 دقیقې وخت لګېدلی دی. او بل اسانتیا دا ده چې دلته کلار کتلی شي مطلب په دې دغه اوس چې روان دی په دغه باندې په دې باندې دا 15 دقیقې شو نو 3 دقیقې تېرې شوي دي 12 دقیقې بعده دا بندېږي بل نوی دلته چلن دی په سن کې چې هغه بیا 15 دقیقې وخت غواړي. نو موږ خبره دا نه وله درس مو نه دی موږ درس نه دی دا خالص دې ته وایم چې ټسلا سټاک ډېر ښه راغلی دی. نو که چیرې ته اوس دلته دا شی دی په 110 روپۍ صحیح شو او نن چې دی ډېرو غټو خلکو مطلب غټ خلکو سره مطلب دا دی کوم ډېر غټ سرمایه پانګه اچونو والا دي یا هم په اسانه طریقه سره انویسټمنټ کوي مطلب غټ خلک دي چې هغه په میلیونونو ډالر انویسټمنټ کوي. نو هغو دې هم نن وویله که څوک واقعیت راتلونکي ته فکر کوي نو باید کولی شي چې ټسلا سټاک واخلي. نو موږ دلته کولی شو ویې هم ګورو ښه ما یو ساعته اوس راخیستلی دی زه په یو ساعته کې ګورم چې موږ دلته وګورو درته اخواته کړمه نو موږ دلته کولی شو ویې ګورو ښه وګورئ دوی د اپریل په 4 د دوشنبې ورځ باندې دا سټاک په 380 روپۍ باندې او اوس دی په 110 روپۍ باندې مطلب 280 روپۍ یو سټاک یې ارزانه شوی دی په څو میاشتو کې نه پوهېږم په څو میاشتو کې شوی دی ولې دا مطلب ته دا یو سټاک 110 روپۍ نه ورکوي ورته په 10 روپو باندې یو سټاک اخیستلی شي نورې پیسې ستا بروکر ورته ورکوي ته نه ورته ورکوي خپل د ځانه. نو داسې حساب دی څو راځو دلته د ورځني یې ګورو ګورئ دلته تاسو وینئ چې د نومبر د تېر کال نومبر باندې 2021 نومبر میاشت 411 روپۍ یو سټاک مطلب 320 روپۍ سټاک ارزانه شوی دی مطلب ډېر زیات ښکته راغلی دی. نو زه مطلب لږ کولی شم درته ووایم چې دا سټاک به بېرته ځي پورته ولې تاسو درته وګورئ چې د تېر میاشتې دا د 2020 په نرخ شوی دی 2020 کې څومره ارزانه و دا اوس هغه ته رسېدلی دی. نو هیله لرم ویډیو مو خوښه شوې دا واله زما لخوا د سټاک باره کې لږ معلومات هیله لرم چې تر بلې ویډیو پورې سلام علیکم مخته مو شه.